که زه درته قسم وخورم یا قسم یاد کړم چې والله بالله ما فلان کار کړی یا زه فلان کار کوم، نو زه په دې باور یم چې ته باور کوې. او که ته ماته په یو خبر باندې قسم وخورې، نو زه باور کوم چې و ته دا کار کړی یا یې کوې. اوس راشه دې ته چې که په یو خبره الله قسم وخوري، سره د دې چې الله هیڅ اړتیا نه لري چې زما او ستا لپاره قسم یاد کړي، نو په هغې خو زر په زره باندې باور کېږي. الله په قرآن کریم کې له واو نه شروع کوي، وایي چې والشمس وضحاها. له همدې ځای نه پیل کوي په لمر باندې، په سپوږمۍ باندې، په ځمکه باندې، په اسمانونو باندې، په سهار باندې، په مازدیګر باندې 11 ځلې قسم یادوي. په کومه خبر؟ په دې ټکي چې قد افلح من زکاها، بېشکه کامیاب شو هغه خلک چې هغوی خپل روحونه پاک کړل. له څه شي نه؟ له عناد نه، له کینې نه، له فحش نه، هر هغه بد صفت چې روح ته تاوان رسوي له دې نه پاک کړلو. ورپسې متصل فرمایي وقد خاب من دساها، او بېشکه هغه کسان ناکام شول، وی بایلله چا چې خپل روح په ګناهونو کې خښ کړو، پټ یې کړو، هیڅ پروا یې ونه کړه د دې. هغه په خپل ژوند کې کینه هم وکړه، حسد یې هم وکړو، غیبت یې هم وکړو، فحش یې هم ویلې، زړه یې له ګناهونو ډک کړو. الله 11 ځلې قسم یادوي چې ناکام شو دا سړی. نو خپل روح، خپل درون، خپل زړه دا پاک کئ، کامیاب به وئ، هم په دې دنیا هم په هغې دنیا. ځکه دا قول او دا وعده یا رب العالمین.